السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څېړونکو اوس څېړنه کړې ده د غړي د ژوند په اړه چې غړه سره کوم ژوند لري، د ژوند کولو طریقه یې څنګه ده. خو مګر 1400 کاله مخکې الله تعالی د غړي ژوند په اړه په سورة العنکبوت کې فرمایلي دي او دا ویلي دي چې غړه سره کوم ژوند لري. آیا تاسو پوهیږئ چې ښځینه غړه د خپل حمل یعنی د بچو زیږونې څخه وروسته خپل خاوند یعنی نارینه غړه وژني او بیا یې د خپل کور یا ژالې څخه بهر غورځوي او بیا ډېر ژر د دغه غړي بچي غټیږي چې بیا دوی خپله مور وژني او د ژالې او کور څخه یې د باندې غورځوي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره یو عجیبه ژوند او عجیبه کورنۍ ده چې په حقیقت کې تر ټولو بد ژوند او بده کورنۍ لري چې الله تعالی د دوی د ژوند او د کورنۍ په اړه په قرآن کریم کې فرمایلی دي. او حقیقت دا دی چې د ټولو بدترینه کورنۍ یا کور د غړو کورنۍ ده. خلکو مخکې د غړي کور د فزیکي لحاظه کمزوری ګڼه، کوم چې ډېر نازکه دی چې حتی د باران د څاڅکو له امله هم کیدی شي چې په مکمل ډول له منځه لاړ شي. خو مګر انسانان د غړو د ژوند د تګلارې یعنی د ژوند د طریقې په اړه ناخبره وو. خو مګر اوسنیو څېړنو د غړو د ژوند طریقه معلومه کړه او الله تعالی هم د دوی د ژوند د طریقې په اړه ویلي دي. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. کومو کسانو چې له الله تعالی څخه پرته نور سرپرستان نیولي دي د هغوی مثال د غړي په څېر دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډېر کمزوری کور د غړو کور دی. کاشکې دغو خلکو علم درلودلی. سبحان الله، انسانانو اوس دغه څېړنه ترسره کړه خو مګر الله تعالی 1400 کاله مخکې په قرآن کریم کې د غړو د ژوند په اړه ویلي. غواړئ داسې ښکلو معلوماتو په اړه باخبره اوسئ، عبدالرحیم حنانزی سره فالو کړئ، زموږ ویډیو سره لایک کړئ.